وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي ساجد بادغیسی په نامه باندې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی و هلته په افغانستان کې کوم دین و؟ نو محترم هلته خو افغانستان نه و، هلته دوه تقسیمه و. یو د خراسان تقسیم و چې د موږ د افغانستان شمالي ساحې ولې د ټول افغانستان شمال، لکه مثلا فاریاب، بلخ او همداسې سرپل و سمنګان و عین تقریبا تر بادغیسونو پورې، بلکې بادغیس و فاریاب او داسې عین تخار و قندوز و بغلان، دا ټول محترمه د خراسان په هغه باندې یادېده. او دغه خلک اکثره آتش پرست ول محترمه، د امپراتورۍ د ایران لاندې ول، هغه وخت کې ایرانیان چې ول مجوس ول، آتش پرست ول. نو دلته په بلخ کې محترمه یوه عبادت خانه وله د مجوسو، 1000 کاله اور نه و پکې ګل سوی، دومره عجیبه نادره وه. خو بلخ محترمه دغه وړکی بلخ نه ده چې اوس موږ مزار ورته وي، دغه د موږ سرپل، سمنګان، دغه ولایتونه حتی عین تر بغلانه پورې دا ساحې ټولې پکې راتللې. دا یو. او کته افغانستان چې جنوبي افغانستان د وروره، دا بیا تقریبا دوه تقسیمه ول. خو خیر اکثر چې د مونږ کابل ده، پکتیا ده، بلکې ټول بلاد الافغان د لمغان ده، چې هغه وخت کې جلبات هېڅ شتون نه درلوده وروره. دغه جلال آباد او کونړونو نورستانونو دې ټولو ته به لمغان ویلې، چې اوس مونږ ورته لغمان وایو، مهترلام. دغه ټولې ساحې محترمه بیا په هغه باندې یادېدلې، په بلاد الهند باندې. دا محترمه بیا اکثره بودایان ول وروره، د بوت عبادت دلته کېده، لکه د بامیانو بوتان هم یوه نښه ده وروره. الله دې ښه لره. بیا خو اسلام ډیر تقریبا 13 کال فکر کوم چې کابل ته بیا اسلام راغلی ده، د عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه د هغه په لاس باندې بیا کابل فتح سوی ده. د صحابه و قبرونه هم دلته شتون لري محترمه. او احنف ابن قیس چې هغه د موږ د افغانستان بیا لکه غزنی یا هلمند ډیر یادیږي، په فتوحات عثماني خلافت کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې ډیر د صحابه و جنگونه و راتګ، هغه بیا پخواني تاریخ کې هلمند ډیر یادیږي محترم. الله دې ښه لره. هرات، هلمند، نیمروز، دغه ساحې زرنج، الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ګلستان په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې ګلستان صداقت چې وریځې جوړول څنګه دي؟ محترم حدیث کې منع راغلی ده، نو خو د مونږ حنفي فقها وایي که ښځه د خپل میړه دپاره وریځې نری کوي بیا پروا نه کوي، پردی سړی ته نه، خپل میړه دپاره بیا پروا نه کوي، وایي جواز لري. شامیم لیکلي په فتاوا هندي کې هم سته. اما تا پوښتنه کړې چې نر دپاره یې کوي، نو محترمه که نرانه میړونه لري خو بیا د الله د دوی په حال باندې هم رحم وکړي وروره. نو همداسې سوی د نن زمانه کې د مونږ ډېر نران ځانونو نه ښځې جوړې کړي دي. فقها خو یې ښځو دپاره جایز بولي چې د میړه دپاره یې کوي. نو الله دې اوس د مونږ په دې نرانو باندې هم رحم وکړي. خو خیر ده چې دا غربي ښکېلاک الله ورک کړي. انشاءالله هغه نران چې ښځې تر جوړې سوي بېرته به یې نران کړو که د الله خوښه وه. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور شاعر انس چنار په نامه باندې پوښتنه کوي چې د موږ په وطن کې دلته یو سړی ده، د 7 کاله کېږي مولا پسې بیخي جمع نه کوي، دا څنګه کو؟ محترمه وروره شنې لښتې ورته ونیسئ، داسې ووهئ که نه خوند ورته ورکړي. دا هسې محترمه هغه بزرګان دي چې د شرع علم دوی خواته وراړولې ده، دوی وایي چې شرع دې د مونږ تابع سي. دغه سړي ته محترمه نور هېڅ کول هم نه دي پکار، که نور مو تر وسه نه کېږي. دغسې سړی چې 7 کلونو کې یو مولا پسې هم دی مونځ نه کوي، دا مولا سم مونځ نه کوي، دا سم نه کوي، دا تنا مونځونه کوي. دا محترمه که تر وسه دې کېږي شنې لښتې ورته ونیسه، داسې ووهه که نه، یو څو عکسونه ترېنه واخله، موږ ته یې ګروپ ته هم راولېږه، درنه خوشحاله به هم سو. او که دا دې تر وسه نه کېږي، پټ هم چې چېرته تله داسې یو ښه شنو لښتو باندې که په تیاره کې هم خوند ورکړي ده ته. دغسې خلکو سره محترمه دغسې پکار دي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسه.